د واده نه پس د ښځې شاته حصہ یا نور وجود ولې ډیر غټیږي او چاغیږي او ورسره د سړي وجود هم ډیر زیات غټیږي. د دې لوی وجه څه ده نن یې تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. دا ډیر ضروری او ګټور معلومات دي، نو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او زموږ چینل خان کلیک در سره هم سبسکرایب کړئ. خوږو دوستانو، مسلمان ښځه او خاوند چې د دنیا تر ټولو ښکلې جوړه وي او ښکلې جوړه ځکه وي چې په نکاح شرعي سره واده وکړي. د واده کولو نه پس د ځینې ښځې او سړي په وجود کې ډیر بدلون راځي، خو بیا ډیر اثر د ښځې په وجود باندې کیږي او د هغې وجود ورسره غټیږي او دا غټوالی په آینده کې د ډیرو بیمارو او تکلیفونو سبب کېدلی شي. یو څو کارونه چې ځان ترې ساتل پکار دي، نو د ښځې وجود به همیشه روغ جوړ او په صحت برابر وي. اول دا چې کله نوی واده د یو جینۍ او هلک وشي، نو هغوی د کوروالي دوران کې یو ډیره لویه غلطي کوي او هغه دا چې د هغوی د شپې ښه ډیره روټۍ خوري او بیا ورپسې سمدس کوروالی کوي، ځکه چې د دوی تازه واده شوی وي او دوی په ځان باندې کنټرول نه لري. خو داسې کول د انسان په وجود کې د هاضمې سیستم خرابوي او دې سره خوراک په خېټه کې بوج پاتې کیږي او که همدا کار مسلسل په همدې طریقه وکړی شي، نو خېټه ورسره غټیږي، ورسره نور وجود هم پړسیږي چې دا یو مضر اثر دی. که غواړئ ځانونه وساتئ او ستاسو وجود غټ نشي، نو همیشه د شپې په اخیری حصہ کې کوروالی وکړئ. د دې فایده به دا وي چې کوم خوراک تاسو کړی وي هغه به هضم شوی وي، ستاسو معده به نارمل وي او تاسو به په ښه طریقه باندې د کوروالي اړیکه ونیولی شئ او په دې سره به ستاسو صحت او وجود روغ پاتې شي. دویم دا چې اکثر ښځې د واده په اول ورځو کې بازاري خوراکونه ډیر کوي او خپل خاوند سره مختلفو هوټلونو ته ځي او یا ورته خاوند د بازار خوراک کور ته راوړي. نو دغه بازاري خوراکونه چې د کولیسټرول په زیات تعداد کې پخیږي، دغه د یو نوي واده کړي جوړې لپاره ډیر مضر ثابتېدلی شي او د وجود د پړسېدو او غټېدو یو لوی سبب جوړېدلی شي. دا خبره د ډیرو پوهنتونونو ریسرچ هم ثابته کړې ده چې په دې دوه کارونو سره ښځه ډیر زیاته غټیږي او ورسره سړی هم ډیر غټېدلی شي. که د ښځې او سړي د وجود غټېدل په اول کې دومره د فکر وړ خبره نه ښکاري، خو د وخت سره سره دا ډیر نقصان پېښولی شي. نو د دې کارونو نه ځانونه ساتل پکار دي. که غواړئ ښکلی ژوند او په صحت روغ پاتې شئ، نو د دې کارونو نه ځانونه بالکل وساتئ. امید لرم چې د خان کلیک چینل دا ویډیو او معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. که په آینده کې غواړئ تاسو سره همدغسې معلومات او په زړه پورې ویډیوګانې شریک وکړو، نو زموږ چینل خان کلیک همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د ځان ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.